اجازت نشته وی دونه مې پرېږده زما په دې بچۍ کې ښکلی سړی وګوره مړې که ما پرېږده ټوله بچۍ به در وی ستا بادشاهي سونا پیسې زما د هېڅ کار نه دي زه به په دې څه کومه علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون من قرآن ویلی دی خو د زړه د درد نه درته موږ په قرآن ځان نه دی پوه کړی موږ په قرآن ځان نه دی پوه کړی چې زموږ الله موږ ته کوم حقیقت زموږ الله موږ ته دا قبر بیانوي زموږ الله موږ ته د اعمالو وزن بیانوي زموږ الله موږ ته پولیسرات بیانوي زموږ الله موږ ته حساب کتاب بیانوي زموږ الله موږ ته د عملنامو تقسیم بیانوي زموږ الله موږ ته بیانوي چاته به په ښي لاس ورکوم چاته په ګس لاس زموږ الله موږ ته زموږ مرګ بیانوي زموږ ژوند بیانوي زموږ الله موږ ته روز محشر بیانوي میزان بیانوي پولیسرات بیانوي د افسوس خبره ده د اوسني دور مسلمان خپل ډیران ته پټي ته ځمکې ته دولت ته روزګار ته پلازې ته توجه شته دی او هغه قبر ته توجه نشته یو سړی په لار روان و ځان له بل یو سړی لګیا و ځان له قبر کې نسته هغه ورته وایي څه کوې وایي ځان له قبر جوړومه مشر سړی و ډېر پوه و هغه ورته وایي ځان له قبر مه جوړوه ځان دې قبر ته جوړ کړه اوس که دلته ته سوچ کې تا ځان قبر ته جوړ کړی بادشاه ورته وایي دونه مې پرېږده چې د دې اس نه خو کوز شم که نه هغه ورته وایي دا اجازت هم نشته دی دا اجازت هم نشته دی د اس د پاسه کیسه واخیستله او داسې راګوزار شو بګ ته د موږ سره د خپل دین تعارف وکړه څنګه دې ژوند تېر کړی موږ لږ پوه کړه دا تپوسونه دي دا سختې خبرې دي دا اوږد سفر دی عالم برزخ تقریر نه دی بیان نه دی سوال درته کوم تیاری ونیسئ که د چا بچي دي بچو له قرآن په لاس کې ورکړي که د چا کشران دي او هغه کشران په ګډو وډو سر دي هغوی ته لاره سیده ښیي هغوی لاس ونیسئ الله سره یې میلاو کړئ ته به سبا مړې ستا دا بچی به تا دپاره د بربادۍ سبب په غلط مجلس کې به ناستې خلک به په تا لعنت وایي چې نه د بچي تربیت وکړو نه ځان له څه وکړل ستړی ژوند ستړې زندګي نافرماني فحاشي الله خفه کول هېڅ پته نه لګي شپه خوره شوه سبا به سهار شي موږ ته پته نه لګي چې اوس زموږ سترګې پټې شي دا سترګې به کولاو شي او که نه زموږ یو څیز زموږ په خپل اختیار کې نه دی زموږ ژوند که زموږ په اختیار کې وی موږ به دې ټیک کړی وی دله موږ شفا ورکړی وی دی به نن موږ خاورو ته ناواله کولو معلومیږي داسې چې مرګ حق دی زړونه هم سخت شوي دي مړه بلکل په زړه کې یاره نه راځي چې تیاری څه ته وایي بلکل په زړه کې یاره نه راځي مړه ته خو په یوازې کوټه کې یارېږي چونګي بازار له ته یوازې نه ځي ځان له ملګری ګورې نو دا اوږد سفر به ته یوازې څنګه کې دلته د ملګري ضرورت دی ملګری قرآن دی ملګری تقوا ده ملګری تعجد دی مرګره د شپې جړاګانې دي مرګره الله دی مرګره الله دی مرګره د محمد رسول الله اخلاق دي سنت دي تیارې به نسو کړی انشاءالله الله دې ستاسو چې دا کوم ټیم دته ورکو دا ختم هم وکړو د سره کېناستئ الله یې د دې د برکته د ده مغفرت نصیب کړي او الله دې مونږ ټولو ته سخت منزل آسان کړي دعا وکړئ هغې خورکۍ ته دعا وکړئ چې زړی سوری شو زخمي شو الله که زخم دې ورکړی دی ربه د هغې په زړه باندې د صبر پټۍ ولګوه که ته وجلی شي او مړ کولی شي که نه الله د دغه ماشومانو حامي او مددګار شه دا ورونه یې دا دې ناست دي دا د تره زامن یې ناست دي دا ټول رشته داران دي الله د دې ټولو رشته دارانو د دې رونو دا د تره بچیان اله العالمین دوی ته د زړه صبر ورکړي یا الله د دوی اتفاق او اتحاد نصیب الله د دوی اتفاق او اتحاد نصیب الله زمونږ د دې شپې د سره دا ناسته دا دردونه دا خوارۍ یا الله په خپل دربار کې قبول کا یا الله په خفه کېږو اسانې که ورته الله په خفه کېږو اسانې که ورته زمونږ ورسره د وینې رشته نشته دی
روري ورسره داسې و تعلق ورسره داسې و الله داسې روري و داسې تعلق یو 10 کاله ورسره یو ځای تېر الله د چا زړه نه دی خفه کړی موږ ګواهي کوو د چا غیبت یې نه دی کړی موږ ګواهي کوو الله اسانه کو ورته تا ته اسانه ده موږ ته ګرانه ده تا ته خو ګرانه نه ده الله اسانه کو ورته الله دا نوې شپه ده نوې کور دی یو سړی نوي ځای ته لاړ شي ډېر پریشان یا الله په دې نوي ځای کې دې مه خفه کوه بچونه جدا شو والدینو نه جدا شو وروڼو نه جدا شو دې مه خفه کوه ربا د سره د مینې محبت معاملې وکړه د رحمت په څادر کې راونغاړه الله دا هر قسم تکلیفونو نے خپل حفظ امان کې وساته جنت له داخل کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا